ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 24 اف اپیسوډ 2016 ها سلوشتم نمبر د زم تاسو سره انزرټ اپ دی نن موږ تاسو انزرټ اپ کې کوم ګروپ لولل کنو هیډر ان فوټر ګروپ سیل د باندې شکل چر کنو هیډر ان فوټر ګروپ ګورا هیډر څه مطلب سرلی کو فوټر څه مطلب لمنلی کو چې دا هیډر صفحه په سر کې راځي او فوټر د صفحه په اخر کې راځي څه قسم ګورا تاسو به دا شلدري مطلب چې ترونه باندې کړی چې موضوع پلان کړئ او ترتیب کوون کړئ پلان کړئ صحیح شو لکه څه قسم ګورا دا مطلب ما د سی پی یو باره قسم معلومات نه شکل ګورا ایکوال ار ان ډي صحیح شو انټر کوم لکه اوس ګورا دا مطلب زما معلومات دي چې دا مطلب معلومات ماستر نه شکل دي اوس ګورا دا څه کوم ته چې هډینګ ونه ورته کا سنټر ته وسه اوس ګورا دا مزه کوم دا هیډر څخه ده او دا کومه سره فوټر څخه ده نو اوس مطلب نه کوي چې چر د چالي کړو چا ترتیب کړی سي دا ګورل د ډبل کلیک وکم دلته لکه مال څه چل کا هیډر چې هیډر لاندې لکه سوی فوټر سرلیک سیدا او لمن لیک دی دوی ښا صحیح شو دا بل څنګه راوړي ګوره اسانه خبره ده دلته مطلب څه کې ډبل کلیک کوي سیدا او کدا دا مطلب نه درځي څه وکا ګوره انزرټ په لاشه او اپشن باندې وکا هیډر باندې کلیک وکا صحیح شو هیډر نه مطلب دوه قسمه ده لکه یو بلټ ان دی یو د مطلب یوزر په تر باندې جوړي ګوره لکه څه چې بلټ ان ښا بلنک داس لکه صاحب کار کلیک کړئ بنس ګوره ما سره لکه څه چې ټایپ هیر هغه څه برکت تم چلکا اباوت څه شي دا برابر کو اباوت سی پی یو سره په ځا په صبر کړه کنو د سی پی یو برکت ده دا څه کله کې جوړ کړه سنټر ته وسه لکه سره او سټایل بدل کا ورته سره دا څه و سره اوس ګوره دا ما څه شي لکه اباوت سی پی یو دا ما څه شي مطلب هیډر شو ګوره کنټرولر پیج کوم ورپسې دا بادي صفحه کې راځي در سره تکرار باندې در سره سیدا ها راځو پس دلته کلیک کا وای دا ستل زما خو څه وکړه دا سه 3 بلنک کلم کلیک کړئ باندې لکه تاسو بدل لکه چې 0 دلته مې لکانو اوس ګول ته ما څه وای چې لکه افر تاسو راځي کنه ځکه درې صحیح ده لکانو دغه څنګه شو کوم تم چیرې افر ها افر زیری ته وای ها دلته بل کنه شو چې افر سیدا لکه موږ تاسو پښتو کې ورته سویو 0 سره دلته هم څه افر نو شکه ورته چې دا مطلب څنګه شو شاید سپیلینګ لږ غلطی ده دلته به څوک لږ سیټ کوخه ډیلیټ دم تاسو راخه اړ وکړه ځکه دا وای ما څه کوم دی مطلب تکراری راغلی ښه اوس ګوره ما څنګه شو مطلب درې جنو کې افر راغی سره خلاص مطلب تاسو په کار سو کماته ګوره دلته راځم ورپسې سمې بکار ده هیډر مې بکار څه قسم دا قسم کلیک کړم اوس ګوره دا په دې سټایل باندې لګا ګوره هم ورته څو کړل بارډر مرته ورکاله کوم چر انفارمیشن ښا ته څه انفارمیشن اباوت څه لګانو او ته نوښت کچې سی پی یو اوس ګوره ما سره څنګه شو ډایرکټ امغه ټایټل لاغی سره خدا څنګه وړي سو کا انزرټ اپ تلل شه او هیډر باندې کلیک کړم چې دا سمې بکار دی ګوره دا اوس ما سره بل سټایل دي مختلف څه ما سره سټایل نه دی ښا انزرټ اپ ترزم بیا الکه سمې بکار دی چې دا سو سی ګور لګلاند ور پسرا شال ته ما سره رقم سټایل نه ښا ګوره دا مطلب ذات استعمالي ښه شاید تاسو چې درنه کې دلی کتابونه کې ښا دا سمې لکه بکار دی ګوره هیډر ترزم سو کماته دا ستل زما خو دا قسم وشي کلیک کړئ اوس ګوره ما سره دې طرف ته راغی دا مطلب تاسو په کار شو ګوره هیډر ترزم کلیک کړئ باندې لکه څه قسم غواړئ او تم چې دا څه وشي کلیک اوس ګوره ما سره په دې شکل باندې راغی چې دا موضوع نوې شکل او یوزر نیم هم سره راغی یوزر څوک دی احمد دی ښا بیره دور پس انزرټ اپ ته او هیډر باندې کلیک وکړه ګوره سمې لکه په کار دا څه وشي ګوره هم سره مطلب هغه ټایټل لغه هم وصل ته ما سره تاریخ ډسپلی کی ښا تاریخ به انتخاب کوته دغه تاریخ صحیح شو بیره دور پس دلته هیډر تر زما لکه سمې په کار دی ګوره دا قسم وشي کلیک اوس ګوره ما سره په دې شکل باندې راغی دا رقم چې ما سره سټایلز دي ښا دا څه مطلب ورنه غواړي بل قسم انتخاب کوته ګوره او تم چې را دې شکل باندې وشي دا قسم کلیک دا نمبر نو سره شي ګوره دې شکل باندې هم نمبر پکې راغی هم پکې دا درې کلم راغله ښا دا څنګه غواړي سو کا انزرټ اپ تلل شه هیډر تلل شه سمې لکه په کار دی بل سټایل مې په کار دی کوم دلته دغه سټایل کلیک اوس ګوره ما سره دا آیکن راغی دا ورسوم چې لکه دې کې څه نمبرونه راوړو ښا دلته نور لکه سوي ګوره دې شکل تاسو غواړئ کلیک کړئ باندې ګوره ما سره په دې شکل باندې راغی هم سره پیج نمبر راځي هم سره هغه ټایټل هم راځي ښا بل دلته انزرټ هیډر تر زما لکه سمې په کار دی دلته لاړ شه ګوره تم دا سره ماته راوړه کلیک دا ګوري مطلب یو خسته په خپل هم دا هیډر فوټر چې کوم سره دا چې یو ابجیکټ دی یو شی دی یو خصوصیت لري لکانو دا په خپل کې چې ما سره کنټیکچوال ټب لري سنا مې دا لکانو ډیزاین هیډر ان فوټر ټولز سره دا ورسوي ما اول تور پسې هیډر دلته راشه بیا لکه څه غواړل ته ګوري ته انتخاب کړه
دا قسم مطلب غواړئ کلیک کړئ دا ستاسو مربوطه ده کوم قسم تاسو غواړئ ښه دا مطلب بلټ ان سلی دی ما سره ښه مخکې ته راغلی دی تاسو سره ښه هیډر ته راځم بیا دلته څه دلته پکار دی ګورئ نور ورته انتخاب کړه دا قسم اوسي دا قسم څه مطلب داخله کې استفاده کوي ګوره دا چې تورونه کې ورنه کار اخلي ښه سټایلونه دي تاسو سره ښه دلته بیا انسرټ ټاب ته راځم او هیډر انتخاب مو ته چیرې سو وکړه ما ته یو بل هیډر راوړه ګوره کوم قسم لکه وسیل ته ګورئ ته انتخاب وا دې قسم ته سره بل لکه سوي دا ماته مطلب بلټ سوي دی ښه وای مور هیډر فرام office.com office.com نه مطلب څه غواړي نور هیډر نه غواړي او کوم چې ایډیټ کا کلیک کړئ بس ګوره چرته لاړو ډایرکټ کول راړو سره ښه وای دا سنی ولکه سو وکړه هیډر تر ځما سوي لکه نو چې ریموو هیډر کلیک کړه څنګه چل شو ما سره هیډر ختم کړل سره ښه اوس ګورئ ورته اسانه طریقه دا چې مطلب تاسو کې ډبل ټیک ور باندې وکړو خپل څه کا ورته جوړ کا چې دا څه قسم لګا ګوره زه اوس ته مطلب څه کوم یو اټو شیپ انزورټ کوم ها ګوره انزورټ ته بلار سم یو اټو شیپ انزورټ کړه ګوره کوم اټو شیپ دغه اټو شیپ خا دا تاسو مطلب شاید لیدلی مختلف زینو کې ښه دا مې لکه سکل دا ډرګ کړی یا مطلب سکل ته واچو ښه په دې باندې کلیک وکم څه تم چر اټ ټیکسټ ورته څه کا اټ کا لگا تم چل کا انفارمیشن اباؤٹ چه لکه نو ته چې لکه سی پی یو برکه موږ کوم دې څنګه مطلب معلومات دي ښه سی پی یو صحیح شو دا مې لکه څه کوته انتخاب کولای به استعلام څه کو بدل کور دا قسم ښه لکه شاید هم څه کا غټ کا ښه صحیح شو ګوره مطلب څنګه شو خاصه کو استعلام ما څه کول ته ورته غټ ښه اوس ګوره دا باندې صفه کې وګوره ټول کې څنګه شمه سره تکرار راغی ریپیټډ راغی ښه صحیح ده ښه ګوره ورته انزر تر زما دا چې ما مطلب ما سره دغه هیډر و صحیح ده خدا مطلب چې مثلا کانو سلیکشن خاص سیو د سلیکشن ټو هیډر ګیلری ګوره مطلب بعض وخت څه کې سټایل جوړوي هغه څه کې ثبتولې غواړي ښه څه کې سم لکه دا مې انتخاب کوته چې دا بولډ کې ایټالیک دا سره ګونه ورته ورکه ښه نو راځم چې لکه انزرټ او دې باندې کلیک کوم اوس ګوره څنګه شمه سره دا فعال شو ښه یو سټایل دا مطلب ثبتې سره ورته ورکوي انفارمیشن سټایل کوم ځای لکه وسی هیډر کې مطلب وسی دا مطلب ریپورت شو کلیک کړئ باندې اوس ګوره څنګه شمه سره هغه ثبت لږ ده ها دا هیډر ما سره فوټر ګوري چیرته لکه راځي ګورې د فرق لري چې دا مطلب هیډر د صفحې په دې سر کې راځي فوټر لاندې راځي لکه اوس ګوري ورته څه قسم لکه راځي ګوره دا خو مطلب ما سره کوم دی نوښته شو هیډر خوراغه اوس لکه تزمداف کار چې فوټر راشي لمنلیک راشي سرلیک خوراغه دغه موضوع ده او لمنلیک سره نشته ګوره دلته براش مې پاسه کلیک وکم ګوري امغه سټایل نه بکې دي صحیح ده خلک دغه ځای انتخاب ورته ښه وتم دار شي کلیک کړئ اوس ګوره څنګه شمه سره لکه چیرته راغی فوټر کې راغی صحیح شو هم سره پیج نمبر راغی هم دار راغی سره خدا څه مطلب نه غوړي سو کې انزرټ لاړ شم پورټر باندې کړو ګوره دا قسم لکه زما په کار دلته اوس ګوره دا څه وسی ښه دا شي تاسو ډیر ضروري کړی دی په دې شکل کې در سره دا راځي سره ښه یا مطلب دا څه غوړي ګوره فوټر ته بل شم کلیک وکړه لکه سم انتخاب سمې وخت دی دا به انتخاب کوته ښه کلیک اوس ګوره ما سره دا څنګه شو ډایرکټ درغی یا ته پر ځم پښ سو غلګه دغه ختم کورنه ګوره فوټر ته بل څه کو دغه ریموو وکړه ختم شو کنه اوس ګوري په خپل څنګه جوړ کو دلته ډبل ټیپ ور باندې وګوره هیډر ته خلاړو کنه دلته براش په سل ته کلیک کا وته شي بای الکه چا پتر باندې ډبل ډاټ احمد چې مطلب دغه موضوع چا پوسټ باندې لیکل شوی دا احمد پوسټ باندې ښه دلته څه کا لګ تغیری کا ګوره هم ټاپ تلل شه بولټی کا سل نو ورته ورکا او سنټر ته راوړه ښه انډرلاین کا مطلب سرنګونه ورته ورکا څه شو اوس ګوره سر لیک شو ما سره او لاندې شي ما سره لمن لیک شو څه ها اوس ګورئ دې کې بل مهمه خبردار چې تاسو اکثریت وخت مطلب څه کوئ هیډر او فوټر نه د لپاره کار خلک چې پیج نمبرونه پکې واچوي اوس ګوره لکه بل موضوع چې ما سره پیج نمبر دی ګوره دا پیج نمبر ته دوه ځای نه کاچول شي یا د هیډر په ځای واچوا چې یا فوټر په ځای یا هیډر په ځای مشکل نشه پکې خو اکثریت خلک مطلب څه کوي دا فوټر کې څه کې پیج نمبر نه ورکوي ښه چیرته فوټر کې راځي در سره هیډر خو د عنوان د لپاره دی یا فوټر کې مطلب خلک څه کوي پریفیر پیدا راځي پکې هم تاسو لکه څه کو ورته پیج نمبر ته انزرټ کو ګور سره د بل سر پسې انزرټ ته بل شو او پیج نمبر ملګه پکاره اوس ګوره ما دلته څه چې ټاپ اف د پیج ګوره د هیډر په ځای غوړي چې راشي خو تاسو مطلب دا ورته مور کوي که پر ایگزامپل دا ما تاسو ورکړه ګوره هلکه څنګه شو هیډر یې کو ریموو یې کړ لمنځه لاړ لکه څه راغله باسره پیج نمبرونه راغله سره خدا څه مطلب نه غوړي سو کې انزرټ تلل شه او پیج نمبر ملګه پکاره ګوره کوم قسم صاحب پکار دی ګوره دا شین ما سره کوم د رقم چې د سټایل نه ښه دا قسم غوړي کلیک کړئ موږ ګوره ما سره څنګه شو هغه پیج نمبر هغه لاندې ور پسې راشه دا دې ما سره راځي سره ښه دا څه مطلب نه غوړي تاسو پیج نمبر ته لکه راځم سو کوم تا په دې شکل مطلب وسی ګوره ته ما سره بل هلته سوته x of y چې لکه نو x of y تاسو ګوره رقم چې ما سره سټایل نه دی ښه زه به انتخاب کوم ورته x of y سټایل ښه چرته لاړو دا دې کلیک کړئ موږ ګوره د دې ګوره څه مطلب راکانو پیج 1 of 2 څه مطلب راکانو ته ټوټل څو صفحې لري 2 صفحې کومه صفحه کې پهل نه ولاړی اولنۍ نمبر صفحه کې
صحیح ده خطا څه مطلب چې دا زما په کار نه دی فار ایگزامپل دا څه تاسو غواړئ ښه ګوره دلته لاړم ورپسې دا اټو شیپ مې راواخیسته صحیح ده کوم قسم لکه دا قسم اټو شیپ انسرټ کړ ښه ګوره صحیح شو دلته کلیک کوم تاسو کومه ته اډ ټو ټیکسټ ټیکسټ اوس ما سره مطلب اټ کی کنه انسرټ ته بلار شمه الکه څه مې په کار دی باټم اف د پیج کې مطلب ما څه کوي نمبر واچو کومي ولکه دغه نمبر کلیک کړ اوس ګوره یې څه کړ د مین ځای و صحیح شو یعنی بعض اوقات دا پیج نمبر جو کوم نه څنګه لکه په دې باندې راځي سره ها کزه مطلب لاندې ور پس راشن فوټر کې مطلب ودرېګه ګوره دا قسم چل مې وکړه ګوره دلته مطلب راځم څه کوم یو نه اټو شیپ انسرټ کوم دا دی صحیح شو ها د باندې کڅ کوته چې اټ ټیکسټ چې دا اټ ټیکسټ خبره وشوله ګوره دلته براش ور پسې په دې کلیک وکړه باټم اف د پیج انتخاب مورته دا راوړه کلیک کړ اوس ګوره څه کړ لیمن جوړ صحیح وړه لکه نو لیمن جوړ کدا څه مطلب چل ما وګوره کنټرول زد مې ور پسې پریس کړ دوباره راغی ښه ګوره دلته مطلب څه کوم ځکه کلیک کوم ښه ته چې اټ ټیکسټ ما راوړه ګوره دلته اوس لاش ور پسې انسرټ کړ چې پیج نمبر باټم اف د پیج سو کدا قسم کلیک اوس ګوره نه پری دی ولې مطلب ته ما سره نمبر راځي بلټن نمبر راځي سره خدای مې کسه کو ختم کوړه دا څه کوم مطلب دې نه انسرټ تلاش ور پسې دا ریموو کله قسم کو ختم کړل ها ګوري په نور څه پکې دي انسرټ تر ور پسې بیا پیج نمبر باندې کلیک کوم خدای مطلب چې ما سره باټم دی ها اټاپ کې راځي دا باټم کې راځي بل کوي چې پیج مارجن اوس ګوري بازو کده سکی ها چاله کا پیج نمبر راوړه چرته دلته په دې مارجنونو کې څه قسم راځي ګوره دلته بلار شو په دې کلیک کوخه اله قسم په کار دا کلیک چرته راغله کوم نمبر چې دا خدا څه مطلب نه وړي سو که ماته بل سټ انتخاب کوي ورته ګوري وته داسې وځي کلیک کوم طرف ته لکه هي طرف ته ها دا څنګه وړي مطلب سو کا ګوره پیج نمبر تر زما سمه لکه پکار دي دا قسم وځي دلته کلیک وکړه چیرته لکه لاړو ګوره د صفحې د اخر طرف صحیح شو ها دا څنګه وړي مطلب سو کا پیج نمبر تر لکه زما سمه پکار دی لکه وته داسې وځي اوس ګوره ما سره څنګه شو دا سټایل ور باندې راغی ها نور لکه سړي پکې ګوره انسرټ تر زما څو کا ماته پیج نمبر دا ریموو کا سمې کله کانو ختم کړل ها بیره ځل ته کلیک کوم څو کا ماته کرنٹ پوزیشن لکه کوم ځای کې وځي تم چر دلته وځي کلیک اوس ګوره ما سره نمبر راغی چیرته کرنٹ پوزیشن کوم ځای کې کارسر دی سره خدا څه مطلب نه غواړي څو کا کرنٹ پوزیشن کله دا سمې پکار دی په دې شکل وځي فرست پیج صحیح شو دا څه مطلب نه غواړي څو کا کرنٹ پوزیشن ته لاشه ته چر دا کې سم وځي کلیک پیج 1 پلان کې خو مخکنه ختمه ور باندې ښه بیا ګډوډیږي درنه دا مې لکه څه کو په خانه مې ختم کړه دا څه ختم کا پیج نمبر تلاش ور پسې کرنٹ پوزیشن لکه دا مې پکار دا پیج 1 ها دا دې پکار نشو څه ختم کا بل کوم مثال غواړم ته چر کرنٹ پوزیشن کله نور څه پکاري ګورل ته ورته رقم چې ما سره سټایل سي دی ښه کلیک کا پیج 1 یعنی پیج 1 دا نه غواړم لکه پر مې پکار دی څه کا پیج نمبر تلاش ور پسې کرنٹ پیج کلیک کړه دې باندې لکه انتخاب کا ورته چې غواړم لکه پیج 1 اف 1 کلیک کا سوال کنه 1 اف 2 یعنی ما سره 2 صفحې دي لکه 2 صفحې دي او کوم ما سره مطلب سپیلینګ کوم صفحه کولای ما اول نمبر صفحه کې سره ها نور غواړم مطلب تاسو کې ورته انتخاب وا په دې شکل مطلب تاسو په کار شي بریکټس مینس کې ونی سګور اسه قوس پکړه ها بریکټس مطلب راکنه قوس ته وای ها دا ختم کا ها به ور پس دلته کلیک کا نور کوم مطلب ته غواړي څه دا قسم وسی ډاټس اوس ګوره دا درې نقطې ورته ورکې دا سټایل دې موږ تاسو راخه دا ملکه څه ختم کا ګوره ټو شپینه ورته څه کړی انځر کړی ټیکس باکسونه سره ها دلته ور پس راشه مطلب دا قسم غواړي کلیک کا سوسی دا قسم اول ډبل ډاټ چیرې دا ختمه ملکه ازور پس دلته کلیک کا کرنٹ پوزیشن تلاړ شه کوم ملکه په کار دی ګوره ورته دلته څه کوي انتخاب ورته ریمیر دونه مطلب انتخابول شي ښه ګوره دلته څه چې رومان څه شو دلته چیرته و دا دی ګوره دا ریمیر دونه ما سره ښه فرست سیکنډ تر 10 روپیا سم خره ده ها دا قسم نه غواړي تاسو کې دلته 10 روپیا کرنٹ پوزیشن سم ملکه په کار دی دلته ګوري ما سره رقم نور سیل نم شته ښه سوسی دا خسټایل ده ګوره صحیح شو خدا ختمول غواړي دا زما په کار نه دی سوکا دلته راشه ورپسې کرنٹ پوزیشن سم ملکه په کار دی او تم چې بل سټایل ورته ورکا کوم دغه سټایل ښه کلیک کړئ موږ ګوره ما تر څنګه دا ښه سټایل دی ښه ګوره لاندې په تاسو دوی مدیر ما سره په مخ سره ها کته سوچ دا سکه ګوره دا به ریموو کړ ختم شو کنه دلته ودرېږو ها دا لکه سکه بس ریموو وکړه راځو پس دلته پیج نمبر ریموو ولنه ختميږي دلته ته چیرې مطلب سکه ریموو پیج نمبر بیا مرانه غي خدي کې بچنه خاورې چیرې ریموو هیډر څنګه شو هیډر مطلب ختم کړه خدي کله بل خبره په نام دی فارمټ پیج نمبر کلیک کړئ نو ګوري ورته کچته مطلب دا سیو نمبر مو واچوخه فار ایگزامپل دا شي دغه 1
صحیح شو دا اوس غواړو څوک مطلب فارمیټ کې ګوره دې باندې کلیک وکړه الکه اوس ماته چې نمبر فارمیټ کوم یو غواړي انتخاب کوته چیرې دا قسم منفي 1 2 3 څلور ځې اوس ماته لکانو دا سې د منفي مینس کې مطلب دا درس څه کوي ونیو او کوي چې نور دا قسم اوس ګوره څه غواړي لکه 1 2 3 ګوره څنګه چې ما سره راځي ښه بعض وخت لکانو په دې لیست کې تاسو را لې بیتیم راځي ښه څه خبره پکې نشته صحیح شو مطلب بي بي سي دی وسره راشي کلیک کړئ باندې ګوره ما سره راځي لکانو بي بي سي راځي ښه او کته وای دا سنوي سوکا انکلود چپټر نمبر فار ایگزامپل بعض وخت کې مطلب څه کې چپټر نه پکې اټکوي چې پلان کې موضوع لکه تاسو دا ملټي لیول لیست کې وسره وخا چې دا ول چپټر اولنی موضوع ښه اوس ماته لکه چې کوم سره تم جره هډینګ ون کله سره شي دا سی دا شو سره وړه کلیک کړئ باندې ګوره اوس ما سره نشته دی ښه ګوره پلان کې ها بل لکه سره ما سره فارمیټ راځم څه ویل کنه چې دا دلته ګوره پر ایگزامپل ما دا انتخاب کړل ښه وای کنټینیو فرام پریویس سیکشن الګا پریویس سیکشن څه مطلب دا کنټینیو څه تم چیرې نه اسمه کوا دینه شروع کړئ یو دوه درې یا پنځه نه مطلب شروع کړئ کلیک ښه اوس ګوره څنګه شو ما سره څه وای پنځه شپږ وو د څو پس مخ راځي دا ها کا ریموو می کړل لکه اوس ګوره دا ما سره نه ریموو کیخه دا می انتخاب کړ ریموو کا نو بیا هم راځي در سره سم وکړه لکه هیډر دی کنه بس ریموو هیډر تلاش پس ختم کړ دا څنګه شم تاسو سره دا ختم کړ ها ګوره بل لکه سوې ګوره د کې نو سم تاسو سره مسایل نشته لري دا په خپل لکه چې ما سره کنټیکچوال ټاب دی ښه ګوره دا امدغه کمنډونه څنګه مطلب ما سره دلته بیا هم راغلی تکرار ښه ولکه څنګه اسانه دی دلته ګوره لکه سوې چې هیډر ان فوټر هغه قسمه په کار دی هیډر می په کار دی ګوره هغه شان دی ما سره سیدا او کوم چې مطلب فوټر می په کار دی ګوره بیا ما سره مطلب ما فوټر دی پاسانه سره کول شي دلته څه کې انسرټ کړه لکه پیج نمبر دلته په کار شي ګوره ما خبرې پکې دی ټاپ کې واچوا باټم کې پلان کې دې کې څه نور دلته کنه انسرټ سیدا الګ قسمه په کار ډیټ ټایم په کار کلیک کړئ باندې کوم ټایم لکه صاحب کتم جره دا سټایل راوړه کلیک کړه څنګه چل شو ما سره جی ما سره کرنٹ ډیټ راځي ښه فبرवरी ګوره 25 2014 لس بجې یو سره دی کې ورځ ده سره ښه کوي داس نه بل سره ورته ورکا ګوره دا قسم وو چې کلیک کړئ باندې ګوره څنګه شو ما سره دا راځي دغه ګوره یو خبر شته لکه ښه دا مې تاسو ته انتخاب کړو ته دا انتخاب کړه ته خو کوي اپډیټ اتوماتیکلی ورس په دې سره څه کوي دا اپډیټ کوي کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره څنګه دا تاریخ راخدا اپډیټ کیږي ښه سبا شرط دا وسنګ وي شپږشتم ته وخت یې ښه صحیح شو ها نو لکه تاسو په کار دی ګوره دا ته انځر کوا ښه ټایم دلته سره په کار ګوره واچو لیک سره کوم چې 10 بجې 2 سره دی ګوره کرنٹ هم دا ټایم د ما سره سره دا ختم کړه بل لکه څه شي ډاکومنت انفو ګوره ته ما سره مطلب شي ډاکومنت انفو د چیرې ما سره انفو انفارمیشن کلیک اتره لکه څوک دی احمد چا ولیکل احمد نوښته ښه دا ګوره څه کول سپیس پریس کور پسه بیا څه وکړه لکه وته چې فایل نیم لکه د فایل نوم چی دی ما سره ډاکومنت 1 دا خلک سپیس ورکو بدل کا سب کار دی او چې فات کلیک کړه کوم ځای کې سب دا ماته چې لکه چی دی ما سره ډاکومنت 1 دی ښه او کچې دا انتخاب کړئ چې ډاکومنت ټایټل کلیک کړئ ورته ګوره څه وکړه پلین ټیکسټ کنټرول کانټ بی انسرټډ اراوند دا کرنٹ سلیکشن خالد بلا شو پسې دا وسکو دی خو کو بدل ته دا انتخاب ورته ښه ګوره لکه څه ټایټل څه برکه دی انفو اباوت سی پی یو سره ها سپیس ورکو ورته بل مله کسب کار دی ګوره ډاکومنت پراپرټي لکه ابستراکټ کلیک کړئ ونو ګوره ما څه دلته ابستراکټ دا پراپرټي ګان دی ښه حقيقي صحیح شو یا دا څه کوم تاسو ختمو دي نه ښه دا څه ټول ختم کا ډاکومنت انفو تر زموږ قسمه په کار دی ګوره اتر لیکوال دی مطلب کټګوري تم تاسو پراپرټي کلوسري وخه کمنټ پلان کې دا تاسو ګوره په سمخ راځه دا شی مثلا کنه فیلډونه دی ښه چې مثلا فیلډ سیدی ګوره ډیر زیات کمنټونه تاسو راخه ډیر زیات شان په دې کې شریخه پکات یو څو ودی کې واچو چې را مطلب اتر واچو سو واچو اتر په افر کې واچو کلیک کړئ ونه ګوره څه ویل کنه احمد په کمپیوټر کې څنګه درته واچو دغه لکه ډیر زیات درس دی ها په دې فیلډ کې دا ټول اکشن څنګه مطلب ټول جمع شوی دی ها فارمولم ته څه کول شي صفر کول شي ګوره ادا کاس مې پکاره ادرس بوک مې پکاره فارمولا کوم فارمولا صاحب پکاره ګوره انسرټ کا ورته ټول چې ما سره کنه اکشنونه دي ها خدامه شو بل لکه څه کویک پارټس زه مطلب غواړم چې کومه بعضی کویک پارټس کوم ته انسرټ کوم لکه سمې پکاره اټو ټیکسټ مې پکاره اوس ما سره پیل نشته ښه ها ډاکومنت پراپرټي په انسرټ کو سمې لکه پکاره کمپنی کلیک کړئ ونه ګوره ما سره کمپنی دا ده windows2farsi.com چې دا ختم کو نور دلته څه پکاره ګوره دلته څه کوته انسرټ کوه ډاکومنت پراپرټي لکه راوړه فیلډ راوړه یا بیلټ ان بلاک اورګنایزر کلیک کړئ ونه ګوره ته ماته شي لکه دا اورګنایزر دی ښه سټایل نه لکه دا ماته انسرټ کا کلیک کړئ باندې څه شو انسرټ کا اوس ګوره ما سره څه شول تر راغی په دې ټول هغه شان چې موږ تاسو کړی لکه نو سټایل نه موټر جوړ کړی وي ښه دلته ودرېږم بیا
کلیک پارت ته راځو ښه تاسو دې څه کولی شئ رقم شیان څه کولی شئ انسرټ کولی شئ ورته ښه پیکچر لکه په کار شو کلیک کړئ باندې څه وکړه ماته مطلب یو پیکچر انسرټ کړ کوم یو لکه دغه کلیک کړئ نو ګوره ماته څنګه شو پیکچر انسرټ شو په دې سایز ډېر غټ دی لکه لږ څه کوچ نه کا ګوره لکه لوګو چې مطلب تاسو کوي یو هیډر په ځای باندې فرق کوي سره نو چې نه کار اخلي لکه تاسو د دې هیډر نه کار اخلي سره نو ته پیکچر نه ښه انلاین پیکچر مطلب غواړي چې انتخاب کوو ورته صحیح انتخاب ورته ورک افلاین ګوره ما خبر بیا راته دا انسرټ کړه کلیک ګوره ما سره راغی خو تصویر سایز ډېر غټ دی دا به ختم کړئ نه ښه دا مې څه ډیلیټ کړ ښه دا به ختم کړ سره ډیزاین ته بیا راځم بل لکه څه چې ګو ټو هیډر او فوټر هیډر ته لاړ شه او فوټر ته لاړ شه دا خو نه دا اسانه خبره ښه پریویس الکانو نیکسټ شاته لاړ شه او مخکې لاړ شه دې کله کان یو اپشن دی ډېر زیات اهمیت لري دې لکه څه کې لینک ټو پریویس ګوري دا زده کې ښه لکه دا څه مسله جوړیږي ښه فرض کله کا کنټرول پلس ډبلیو ډو ناٹ سیو ښه کنټرول پلس ان اوس ګوري ورته دا لکه ما سوکل دا یو څه انسرټ وته چې لکه چې ما سره فار ایگزامپل اينفو صحیح شو انفارمیشن اباوت شي لکه نو لپټاپ فار ایگزامپل ښه لپټاپ صحیح شو دا به لکه څه کو دلته مطلب دا سنټر ته وړ ښه سنټر ته لاړ شه او دا څه کا بولډ کراته او سایز هم څه زیات کا ورته صحیح شو دلته لکه ما څه وکړل یو څه نور انسرټ کړ ورته ډبل کلیک کوم دلته تم چیرې دې کې پیج نمبر واچو کومه ولا کنه دغه پیج نمبر ښه کلیک اوس ګوري دا ما سره څه کنه یو صفحه ز پیل لرم کنه زه کنټرول انټر پریس کوم څه پریس کوم لکه کنټرول انټر اوس ګوري څومره صفحه چې اخله ما څنګه چل شل کنه امغه شی په تکرار دي در سره نو څنګه چل وګوره وته دا څه چل وګوره دویمه صفحه کې زه ودرېږم ښه دغه لکه ما راس نوښت کړل چې انفارمیشن اباوت شي لکه نو فار ایگزامپل کیبلز خو دې ګورې زه څه وټوایم ښه وته دا شلو کا لینک ټو پریویس اوس ګورې مطلب په خاني سره څنګه لینک لري کنه اوس ګورې تاسو ورته څه شلو کنو انفارمیشن اباوت څه شلو کا کیبلز اوس بل کسان چل کوم دا مطلب دوباره ور باندې رانه شيخه د لپاره بسو کوم لکه ته یو سیکشن څخه کم بریک کوم چیرته لیاوټ ته بل شامل کسو کوم تا سیکشن څخه بریک کا کنټینیو تیرا کلیک کړئ نو ګورې ما څنګه شل کنه سیکشن بریک لې شو ښه دغه وزو مطلب بل څه نه شو کوم چیرې انفارمیشن اباوت شل کنو سکرین یا ال سی ډي صحیح شو اوس ګورې ورپسې دا ما څنګه شل کنه فعال شو ښه تاسو څه کوئ یو سیکشن به بریک کوئ څه مطلب شو ورنه ګوره وای د دې سیکشن چې کوم د سیکشن سره څه کله کنو لینک ختم کړ دا سیکشن کو روسته وایو ښه اوس ګورې ما ته دا اپشن څنګه شل کنه فعال شو لینک ول غوړي یا نه لینک ول غوړي اوس ګوره ها بس څنګه شو مطلب پاس یو قسم به وی لاندې بل قسم سیده لینک ول غوړي یا نه ها ته چې نو په کار نه دلته ورته بل شي وشته ته شو سیکشن بس څه ورته ضرور بریک کوي ښه خاطی کله خبره ده ذاته مهمه ده ګوره ورته پاس سیکشن کو اسما سره لیکل څه کنه هډینګ شته لاندې کې نشته الکه سوې دلته ګوره زه کنټرول ډبلیو پریس کوم ورپسې ښه ډو ناٹ سیو کړه او کنټرول پلس ان پریس کوم ورپسې ښه دلته پر ایگزامپل ما سره یو شکل ښه الکه سره برکت چر سیسکو کمپنی برکت سره ښه دا مې لکه څه انتخاب کوورته سیدا دلته راځم دا څه کومه او تم چې دا سنټر ته وسم او بوټیم کا او څه دا څه مطلب د سایز هم غټ کا دلته تاسو ورپسې دغه لکه څه کومه او تم چې مطلب دې کې ورته یو دنا سوا چوا پیج نمبر دا واچو کلیک اوس ګوره ما تر یو صفحه کې مطلب راغل کنه زه کنټرول انټر پریس کوم ګوره باندې صفحه کو ټول کې راځي سره همدغه سیم شی راځي اوس لکه دا څه وای دا څه چلو کا چې په دې اورنۍ صفحه کې مطلب یو قسمي باقي کې بل قسمي څنګه چلو ګوره دلته بلار شو الګا څه لیکل چې فرست فیس ډیفرنٹ کلیک کړئ نه کنه څنګه چل شو ماستر ګوره لاندې صفحه کې مګه شی دی دویمه صفحه کې خو ولنه صفحه کې شل کنه دا ختم شو اوس بل څه ټایپ وځه جره انټروډکشن دلته کنه لکه تاسو شدا چې درنو کې لري ویخه او نه صفحه کې شل کنه انټروډکشن ویخه سیدا تاسو کې ورته چیرې فرست فیس ډیفرنٹ او نه صفحه کې چې بل قسمي بعدي نو کوم مطلب سیم یا اوس ګوره ټول کې چې ماته سیسکو کمپنی شته خو اولنه نمبر صفحه چې ماته دا تغییر شو لخه خدا مطلب ختم کوته ګوره څنګه شو ماته ډایرکټ خپل بیا غرغله او کوی څه وکړ ډیفرنٹ اورډ ان ایون کلیک کړئ ګوره مطلب تاک او جو ته صفحه کې څه ماته تغیرات راوړل ګوره اوس دا ماته چې لکه تاک صفحه نه چې به غلي دي سیسکو کمپنی دغه لکه چې اوس ماته شي نشته لازم نه شي جره فار ایگزامپل مايكروسافټ کمپنی ها دا بل څه کوته اډ کړل ها دا به انتخاب ورته سیدا هیډر ته بلار شو لکه دا څه کو تغییر کوته ها بولډ اوس ګوره دلته مې راوړل اوس ګوره یو څه دا اولنې څه په ما سره کنه چې پکې دل کنو سیسکو کمپنی پکې ده دویمه څه پکې ما سره مايكروسافټ کمپنی درېمه کې ګوره نو تاک اجازه څه پکې څنګه شو مطلب دا تغیرات وکړل ها
ها فارس بلاش ته کلیک ور باندې الکه سوي چې نه بس یو قسم راوړو دا څه کوته فالکه بل که سوي چې شو ډاکومنت ټیکسټ خاصه ویل کله there are no header layer for this page all available layer will be displayed اوس ګوره بعض اوقات مطلب کوم شان نه خیسه کا تا بیا د دې مطلب څه کو فالکه ورته ها چې کوم معلومات لاندې ورته لیکلي وي ښه سیدا خدا شو ته جره شو کرتا دا څه ختم کا بل که سوي چې header from tab ګوره الکه tab نه څه کا ماته متغیر کا صحیح شو الکه څه کا ماته from footer اوس ګوره دلته مطلب څه کو زه ودرېږم ښه فوټر مله کسب کار ډیزاین تلاش ورپسې دا کوم موجود کا دوس ګوره باټم فوټر ډیزاین کول شي ښه اوس ګوره مله ما سکل ته انتخاب کړی ښه ډبل کلیک ور باندې ها دا څه فاصله کم کا یا زیاته کا سیدا ډیزاین کول شي دا څه کو انتخاب کې ښه ګوره ته ډبل کلیک ور باندې کوم ډیزاین تلاش شو او کم کا زیات کا سیدا خبر لکه سوي چې انسرټ الاینمنت ټاب کلیک کړئ باندې اوس لکه څه په کار دا قسم مطلب غواړي ټاب رقم تاسو خبره کړئ نه کنه چې ټاب څه کور پسې پریس کړئ لکه دا مې په کار لیفت رائټ پلان کې ښه الاینمنت په شکل څه کې در سره راځي لکه مارجن مې په کار دا کوم طرف نه چپ طرف نه لګا دا ور سره راوړه کلیک کړئ باندې ګوره ما سره نه کنه ځکه ما ټاب نه دی واله ته باندې صفر کړی چې دا نو ټاب هم سکل شو ورته کار اخیسته شي بل لکه سوي چې کلوز هیډر ان فوټر ګوره کلیک کړئ باندې څنګه شو ما سره هیډر او فوټر څنګه شول با کلوز شول نو په دې سره چې کوم تاسو سره هیډر ان فوټر ګروپ هم فائدہ ورسید